بسم الله الرحمن الرحیم د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست او د صحت په جامو کې بایاست. ګرانو کتونکو دغه راغلی یو شولي کوټ ولسوالي د دهلیه بند ته زما سره راسره ملګری. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شرف الدین شرف دی. په خیر راسئ. ډېر شرف صاحب. نن د شولي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو. نو سنیل صاحب ویل چې لاړ شو د دهلیې اوسنی وضعیت وګورو. دهلیې کې اوبه د پخوا په پرتله اوس یې څه سمې شوي دي. خړ حالت یې د اوبو د تللو بلکل شلوالی پیدا کړی دی. شلوالی ډېر پیدا کړی دی او تر یو حده پورې هغه اوبه مې څه صفا شوي دي. نو شرف صاحب څه احساس کوئ چې خپل وطن کې الله جل جلاله اوبه فریمانه کې هغه څاهنونه یا مثلا برمې چې وچې شوي دي او هغه بیرته په خپل فعالیت باندې پیل وکړي، مثلا آباد یې سي، ستاسو نظر دی؟ بله، هیلې مو انشاءالله ډېرې دي. شش کال به انشاءالله یو ډېر آباد کال وي. د آباد کال هیلې له ځان سره لرو. شش کال ژمی د اټکلو له مخکې وګورو. په افغانستان کې د بارانو ورش ډېر اټکل شوی دی. نو هیله مند دي چې دغه کال د وچکالۍ څخه لرې کال واوسي او ښه آباد او تر څو د بارانو په کولو سره او د زیاتو ورښتو له امله کیدای شي زموږ ستاسو دا خړ غرونه چې اوس بل تاسو ویلو چې ټول سپېرې دي دا ټول زرغونه سي. نو انشاءالله یو زرغون افغانستان به ولرو د خیر و انشاءالله الرحمن. خدای پاک چې بس شرف صاحب ستاسو په خوله باندې امین کړي. او شرف صاحب نن راغلی یو د شولي کوټ ولسوالۍ ته. د ګرانو ملګرو سره مو د زړه خواله هم شریکه کړله، میله مو هم ورسره وکړله. د وکیل احمد ریحان کور ودان چې موږ ته یې ځانګړې میلمستیا جوړه کړې وه، البته د میانو. نو څه احساس کوې د نننۍ میلې ته؟ واقعا ښه خوند یې وکړي، ملګري ښه خوند کوي. کرزی صاحب وایي چې خان یم په یارانو یم چې یاران نه وي تورې خاورې د بیابان. جوړوو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال نه مني. مدیر صاحب سونیل کندهار میډیا چینل ته ښه راغلاست. مننه، تشکر سونیل صاحب. په خیر راسئ. دا چې نن د کندهار شولي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو د وکیل احمد ریحان کور ودان چې موږ ته د مایانو میله ځانګړې کړې وه، تاسو څه احساس لرئ؟ زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. خدای پاک چې وکیل احمد ته اهل وسهلا لیکي او خدای پاک چې ټولو ملګرو ته وس توفیق ورکړي چې دغسې یو میلمستیا جوړي، یو تفریح ښه ده. په میاشت کې په هفته کې یو تفریح ډېره ښه ده. دغه خو نو مخکې زه فکر کوم یو وار یادونه وکړله خو کیمره نه وه شروع. تل خدای پاک چې هر ځوان ته ژر تر ژره اولادونه ورکړي چې داسې میله راته جوړه کړي لکه د نن غېچ و چې دغسې د خوشحالۍ محفل ښه خوند کوي، ځکه دا ځوانان مخکې ډېر مایوسي احساس یې کوي. شکر الحمدلله هر څه برابر دي. خو بیا هم انشاءالله الله پاک ته امید شته چې در دې به هم نور حالات برابر شي. ژوندی اوسې مدیر صاحب. او شاته ماشاءالله تک شنې اوبه دي، ښایسته هوا ده، ښایسته موسم دی. الله جل جلاله دې کلونه نور هم آباد کړي چې هغه برمې مخ پر کښته کېدو روانې دي او الله جل جلاله دې کلونه آباد کړي چې زموږ برمې بېرته د اوبو له طریقه څخه پرمختګ شروع کړي. انشاءالله د کېږي. الله پاک ته امید شته. ژمی ټوله پاته دی د خیر انشاءالله الرحمن. الله پاک ته ډېر امیدونه شته، بارانونه کېږي انشاءالله، کال آباد دی. ډېره مننه، ژوندی اوسې مدیر صاحب. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت. ګرانو کتونکو دا هغه ځوان دی وکیل احمد ریحان، موږ ته نن ځانګړې میلمستیا جوړه کړې ده. ریحان صاحب سونیل کندهار میډیا چینل ته ښه راغلاست. مننه، ډېره زیاته مننه. خوشحاله سوم، په لیدو مو خوشحاله سوم. ډېره زیاته مننه. ریحان صاحب په لنډو ټکو کې به خبرې سره خلاص کړو ځکه ناوخته هم دی. نو تاسو څه احساس کوئ چې د شولي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یاست؟ ماشاءالله اوبه هم دادې ډېرې شوي دي، احساس مو څه دی؟ والله د خوښۍ احساس کو. بس خدای پاک چې کال آباد کړي. د خوشحالۍ احساس کو. ښه ساعت مو تېر شو، د ملګرو سره مو تفریح وکړله، طبیعت مو راسته سو، ومو خندله. بس
پر ځینو موضوعاتو هم بحث وکړي او بس ډېر ساعت مو تېر سو بس خدای مو ژوندي راته لره یاران ډېره زیاته مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فدایي صاحب دی، د شاولکوټ د اولې حوزې د دالې مسؤل یم. د کندهار خلکو ته خصوصا د شاولکوټ ولسوالۍ او زموږ ولس ته دا ډاډ ورکوو چې هغه خپلو میلو دغه ته راسي. انشاءالله دلته امنیت هېڅ مشکل نشته. الحمدلله موږ په هره سیمه کې امنیت ګیر کړی دی. اوس مجاهدین شپه ورځ ګزمې او پیرې هر څه لري، نو ډېر ښه امنیت دی. خو موږ دلته په دغه علاقه کې یو چک پوینټ لرو، پر هغه باندې صرف پوښتنه دې کوو کومه ځای راله څه کوئ. نو د تلاشي و دغه نه دي ورته دغه کړي، تلاشي مو نه ده پکې کړې، صرف پوښتنه دې کوو چې ما د دالې ته راغلي دي بل ځای دې څنګه د اوله په زنځیر پر کارول، دا پوښتنه دې کوو. نور بالا کار نه پلوم، نور دلته ښه امنیت دی الحمدلله. تر اوسه څوک نه دی ازار شوی، څوک موږ ته په شکایت نه دی راغلی. هر څه او مراد چلولی شي، شپه کولی شي دلته الحمدلله هېڅ مشکل نشته. طالبان ګزمې او پیرې لري. بله شپه د شپې راغله په 12 بجې، نو بیا بېرته دوی په خپل طبیعت ولاړه میلیان وه. نو الحمدلله هېڅ مشکل نشته، که شپه تېروي که ورځ تېروي نو هغه مشکل یې نشته.